سلامونه ملګرو زموږ سره د ملاغو تاڼې ډېر محترم رئیس حسین صاحب دی څوک چې سیچو دی او دغه خبرې اترې مو سره وکړې یاره چې دوی کوم قدم اوچت کړی دی د فحاشه ټیکټاکرانو باره کې نو هغه یو ښه قدم دی ولې که چېرې دا قدم دوی نه وای اوچت کړی نو ډېره فحاشي به په سوشل میډیا باندې خلکو ته ورغلي وای خلکو به کتلي وای نو دا یو ښه قدم دی چې دوی اوچت کړی دی او د دوی له وجې چې کوم دی په ملاګورو کې هم هغه ټیکټاکران شاته شوي دي کومه به چې فحاشي خوروله غلطې ویډیوګانې به یې جوړولې هغه که د حکومت خلاف یا نورې فحاشه ویډیو وې نو ما داسې ټیکټاکران هم وکتل په ملاګورو سیمه کې چې هغه هم ښې لارې په لټه راوښتي دي کوم چې غلطې ویډیوګانې به یې کولې نو هغه د دې مشرانو برکت دی او زه وایم چې دغه یو ښه قدم دی چې تاسو پورته کړی دی او خدای دې وکړي چې دغه یو قدم مخکې لاړ شي چې بیا هغه کوم خلکو باندې FIR شوي دي هغه چې کوم دی همدغسې وتړلی شي او همدغه خلک بیا د فحاشه ویډیوګانو نه منې شي او د ستاسو هم نړۍ مننه چې زموږ په خاوره کې مو دغسې امن راوستی دی مینه مو راوستې ده او هغه خلک مو سم کړل د چا به چې دغه فحاشه ویډیوګانې خپرولې نړۍ مننه مو کومه وخت مو راله راکړه ملګرو رئیس حسین صاحب دی څوک د ملاګورو تاڼۍ سیچو صاحب دی راسره سویل هم دی نو د ستاسو هم نړۍ مننه خوشحاله راته اوسئ اباده راته اوسئ او ژوندي راته اوسئ ډېره مننه